بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقال أن يده قدرته أو نعمته لأن فيه ابطال الصفة. متن ولا يقال وداس د نو ویل شي ان يده قدرته او نعمته. ان د پروي يده اسم شي و قدرته او نعمته دا خبر شي. وداس د نو ویل شي چې یاد د قرآن مجید شروع غلي دي کنه زوی په زوی ید الله فوق ایدیهم. الله تعالی ته چې هر زوی د یاد نسبت شوی یا د وجه نسبت شوی دغه چې د یاد وضاحت کوي چې د یاد په باره شه د قدریه خو د معتزله فرقه د یووی چې د قدرت ته ده ید الله چې ذکر شي به هغه مراد وی قدرت ته الله و د بلوی چې نعمت ته الله. اس چې ته د یاد معنا په قدرت سره وکې یا په نعمت سره وکې خو یاد چې کوم صفات ته د هغه نفي د وکړه وا صفات په قران سے ثابت ده به یو صفات چې د الله تعالی نه نفي کوي دا غټه خطوي ده. دا سید نو ویل شي چې یاد د قدرت ته ده لیا نعمت ته ده. پاینه یاد ته پته آیات شاه ٹھیک. تو بس پہلے آیات شریف تیر کو چې دا قسم صفات چې دی لکه یاد وجهن ساقن دغه متشابهات دي. د آیات شریف ترجمه ته وایون شي فاما الذين في قلوبهم زيغ. دا دغه الله تعالی د گمراه فرقه ذکر کوي او هر چې هغه کسان دي چې پزړې دي دی شي زایغ دا زایغ کاژولا فیتبعون پسدیت ورپسې وی ما تشابه منه چې کیم متشابه شه د کلام نه په کلام شه چې کیم شای متشابه شه اخ پسدی در پیوي ابتغاء الفتنه د پورا د تلاش ته فتنه و ابتغاء تاویله و په تلاش د تعویل د هغه صفات یا د هغه لفظ چې کی متشابه لفظ الله تعالی اورولای. و ما یعلم دوی چې الله تعالی فرمایي چې و ما یعلم تاویله و نو پیږي په تعویل د دغه متشابه الا الله مگر الله. دوی چې واقف وکي پنځ د احناف وراسخون فی العلم وراسخین فی العلم چې دی راسخین چې هغه ته خدای پاک په علم شه ملکا ویروي به ادا سي یقولون آمنا به کل من عند ربنا. دا ټول د طرف د رب د میرزا خدي دی په تعویل شه جستجو نه کوي په معنا شه جستجو نه کوي د متشابهات شه. ويقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به. عداوی چې میږه ایمان وروړل دا په دغه باندې او په دغه ځای شی بیا دا قاعده په کتابه شی لوی تفصیلی ویش بحث تر شو دا او د میش څنګه دا خبره ده چې دغه شی دا هغه تر وګوري دا و ما يعلم ما نفي داخله په المضارع و نه پیژني تعویل د متشابه الا الله مگر پیژني الله. وراسخین فی العلم چې هغه سکای هغه په داسې متشابه شي یقولون آمنا به دی وی چې موږ ایمان دا په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول موږ د رب څخه دی هغه د ایمان وی په معنی الله ته اوس پوری چې د میر به وی په ترجمه شي چې الله پاک شه خبر ده په مراد د کلمه دا خپل مذهب ده او پوتشل دغه نرا فرقه هغه به داوی چې و ما يعلم تاويله الا الله والراسخون دا الا الله باندې وقف نه کوي شا د دې په نسبت د ترکیب د آیات مبارک و ما يعلم ما نفیا یعلم فعل مضارع معلوم تأویله یہ مفعول به الا الله دا مستثنا دو و کلام غیر مجب دا
او کلام غیر موجب سے چې مستثنا منه مذکور نه وي دا ته وایي مستثنا مفرغ. بیا مستثنا مفرغ سے اعراب بحسب العوامل وي نو الا الله دا د یعلمو فعل د پورا فاعل واقع کیږي. بیا د دې په نسبت باندې وراسخونه فی العلم باندې واقف شي. بیا وراسخونه یا رفی حالت شدو الا الله یا رفی حالت شدا دا معطوف علیه دا د دې په نسبت باندې فاعل د یعلمو فعل د پورا چې و نه پیږي په تعویل د متشابهات مگر الله وراسخین فی العلم. دا خو د دې په نسبت باندې ترکیب شو. نمیشت په نسبت باندې ترکیب دا ده چې وما یعلم دا فعل مضارع نفی معلوم تعویله یې مفعول به او الا الله دا مستثنا دا چونکه مستثنا مفرغ ده او یعلمو فعل د پورا فاعل پچار ده انو الا الله مرفوع وي او په دا باندې واقف وشي. جمله په دوه ځای باندې پیراشي چې ونه پیږي په تعویل د متشابه مگر الله. یا وراسخون فی العلم دا مبتدا شه دا نوې جمله شله د وقف نه بعد دا نوې جمله شریشلا جمله استنافیه دا مبتدا شه یقولون آمنا به دا خبر شه د میر څنګه دا ترکیب دا د ترکیب نه کښلی معنا حاصلېږي چې دغه شی وقف نو کې بیا دا منارسي چې په تعویل د متشابه نه پیږي مگر الله وراسخین فی العلم یا وراسخین فی العلم یا په پیږي بیا هغه الله طرف راغلی کنا چې هغه یا په پیږي به دی یعلمو فعل د پورا دی الله سره راسخین فی العلم یا اور شامل کی پیویج راسخین فی العلم یا په پیږي و د آیات په ابتدایي حصہ سے الله تعالی فرمایل کنا چې پس هغه خلق چې پزړې د دی شه کژولا دا به دی اور پسې وی هیڅ شي پسې چې متشابه وي چې معنی مشکل وي دیغه و ابتغاء الفتنه داغه یتبعون فعل پورا مفعول له شو د پورا د تلاش د فتنه نو دغه متشابهات شوی د معنی تلاش وینه کوي چې دغه نه لیا د مراد دلیا د مراد از دینه دغه معتزله او قدریا رغلی دغه خپل معنی کړی دي لیا دا وی سړی چې د وجه د چې دو او یقال ان وجهه ذاته وعینه بصره نو داغه نه سړی لري ګرځي ولا یقال داس د نو ویل شي چې یاد د قدرت د او نعمت د لئن فيه ذکر چې پدیشه فيه ده ضمیر المشار الیه تشای ای فی هذا القول یعنی په دغه خبره شه ابطال الصفته باطلول د صفات دی ابطال د باب افعال نه ده باطل کرنا یو لازمی ده باطلا د ثلاثی مجرد نه ده د باب افعال نه ده متعدی ده باطل کرنا ہے اس صفت کا جس کے ثبوت پر قرآن نے گواہی دی ہے ودیش باطلاول دی د ایک صفت دل علی ثبوت هل قرآن او چې دلالت کړه ده په ثبوت د ایک صفت قرآن وهو ای ابطال الصفت واغه باطلاول د صفت چې دی قول اهل قدر والاعتزال قدور شا وهغه قول د اهل قدور دا و د اهل اعتزال دا قدریه عموما په دې قول کوي و معتزله خصوصا عطف الخاص علی العام عطف ته خاص تا په عام باندې لئن اهل القدر هم المعتزله اس اهل قدر د تشای چې زکه چې اهل قدر چې دی هم دغه معتزله دي هم المعتزله والاماميه من الشيعه واماميه فرقه یادو د شیعه زخه معتزله ټول او اماميه دغه په دې باندې قول کوي فكل معتزلي قدري پس هر معتزلی قدری ده وليس كل قدري معتزليا و هر قدری معتزلی
نه ده، ځکه چې زنه قدریه په دوازو کا دي کنه، د قدریه ولا عقیده معتزله یاس ہوتی و امامیہ فرقہ یاس ہوتی، لہذا هر معتزلی قدری ده و هر قدری معتزلی نه ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، لكل امه مجوس، مجوس هغه خلک ته وی چې يرته پرستش کوي، يرته عبادت کوي. هر امت پورا مجوس شتا و مجوس هذه الامه و مجوس دغه امت، یعنی دغه امت الذين يقولون هغه خلک چې وی لا قدرت له، چې نشته د قدرت ته، اس قدرت خو د الله تعالی خپل صفت ته ځون ته چې به ته هغه نه مانې و یاد نه مراد د قدرت وخله، خو هغه صفت ته نه ومنو. و مجوس هذه الامه و مجوس دغه امت چې دی یقولون دی وی لا قدرت له تعالی، چې قدرت الله تعالی لرا نشتا. فمن مات منهم، پس سیک چې مرش د دینه، یعنی د مجوس نه، فلا تشهدو، چې دا د قدرت نه انکار کوي دا خلک یې کړل. فمن مات منهم، پس کا سیک مرش د دینه، فلا تشهدو جنازتهم، یا تو سے ما حاضریږي جنازه د دیتا. او من مرض منهم فلا تعودوهم، وسیک چې بیمار شد دینه پس تو سے بیمار پرسی ما کوي. وهم شیعة الدجال، شیعاوی ډاله، او دا ډاله د دجال دو، او قدرت نه چې سیک منکر دي کنه هغه دا معتزلی او قدری. وحق علی الله تعالی ان یلحقهم بالدجال، و دغه خبره حق دو په وعده دی الله تعالی سره چې الله تعالی وی د خلق شامل کو د دجال سره. دا ګوره سیم راجیبه وعیدو تر وعید خلق دې پورا. اچھا اس مجوس ذکر شل، مجوس دغه ذکر یې په دا 1 نمبر خشیا شکړه ده. دغه خلق په نس باندې لا قدرت له تعالی، الله تعالی څنګه قدرت نشته ده عندهم په نس دغه خلق غلا خلق افعال العباد په پیدا کوله د افعال د بندګونه شه. فهم مجوس هذه الامه، پس دغه خلق مجوس دغه امت دي. لان المجوس، ځکه چې مجوس چې دی قائلون بخالقین، مجوس دوا خالق معنی، یعنی مشرک یاشل چې دوا یو منل. خالق الخير، یو خالق ته خیر معنی، و یسمونه یزدان، و نوم دې په یغ باندې یزدان. دغه خاصیته کوي غویر کیا د خاصه خبره د یو فرقه تعریف ته بشه. 1 نمبر خاصیا 1 نمبر 200 کا صحیح مده شاید دی وی چې یو خالق یزدان دا، خالق ته خیر، و خالق الشر و یسمونه اهرمن، و یو خالق ته شر دا و یغ باندې نومي شدا اهرمن. فكذلك القدريه، پس هم د غرانګه دغه مجوس غوند قدریا چې دي قائلون بخالقین، قائل دي د دوی خالقین، خالق غیر افعال العباد، یو خالق ته د غیر د افعال عباد نه، وهو الله، هغه خو الله ده چې د افعال عباد خالق نه ده، د افعال عباد نه د غیر افعال خالق ده. وخالق افعال العباد، و یو خالق د افعال د بندګون ده، وهو العباد عندهم، دی وی چې بندګون کیم کسب کوي دغه خالق بنده ده. ٹھیک شلا. و مجوسیت د دوی خالقین یغوی کنه قائل وی چې د خیر ولا خالق یزدان دا، و د شر ولا خالق اهرمان دا. د غرنګ قدریا ویا دا کولو کو چې خالقون دوا دي، یو خالق د افعال د بندګون هغه بندګون په خپل دي، یعنی عباد، و د غیر افعال عباد خالق الله دا، یعنی په خالقیت شی بندا یا د الله سره شامل ک. نو د شرک ارتکاب دغه یو کو، و سره د الله تعالی چې کوم صفات تا کنه ایک شی سمرا نقصان رويستو. اس وحق علی الله تعالی ان یلحقهم، و دا خبر حق د پورا د الله تعالی لوندې بین سطور شلیکلی دی بوعده لا بالوجوب علیه، په وعده د سره په واجب نه دو. ان یلحقهم بالدجال، چې دا خلق لاحق کو شاملی کو د دجال سره، چې دجال په کې مضمونه شیارت خدا ز خلق وی به دا خلق
د دجال ملګرتیا خامخا کوي. دا چې د دجال ملګری شل خو بدبخت شل، اهل النار شل. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم، رښتیا ویلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خود دغه زړه حدیث باندې دا گواهی وکړه شارح رحمت الله علیه چې صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بل حدیث وو، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الایمان بالقدر یذهب الهم والحزن، چې ایمان په تقدیر باندې دا د نبیای هم غم موجوده غم د فی الحال والحزن و د تیر شوی زمانه غم، د موجوده وخت ول غم تویی هم و د ماضی ولا غم تویی حزن. دا تقدیر باندې چې څوک ایمان وروړي د غټه فائدہ دا غاده چې دا تونه د فی الحال و د ماضی غمینا لری کو. صدق حبیب الله علیه الصلاۃ والسلام، رښتیا ویل دی حبیب الله صلی الله علیه وسلم. حبیب الله یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفات ده. ولکن یده صفت بلا کیف، لیکن ید د اس مصنف یو ځل ویل چې داسې دنو ویل شي چې ید د قدرت ته یا ید د نعمت ته، بلکې اس درست خبره شای چې یاد په بره شه بیا سره خبره دو، لیکن یده صفتن بلا کیف، لیکن یاد د صفت ته بلا کیف ته وکذا وجهه ونفسه و د غرنګ وجه د ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، د غرنګ د نفس ذکر چې کوم د شروغله د کلام الله شریف شه به اغه نس مرادوی چې د الله تعالی صفاتینه دی بلا کیف. بلا کیف چې کیفیت یې مشتنه د مولي دکه میژوي خپل زونینه د دغه نه عاجزي غني، به چې الله تعالی د صفات نه میژ زونینه عاجزي وغني په هغه باندې میژ نه پیږي، به د په ذات سه میژ څنګه ګوته وای چې د په ذات باندې میژ پیږي. په دغه ځای شه عاجز چې د ادراک نه دغه غین ادراک ته د من دول نه چې ته عاجزي ومنه، عاجزي تسلیم کې، بس دا من دول دی، دا من دول دی د الله تعالی پاک په شان شه. قال الامام فخر الاسلام علی البزدوی، فرمایلی دی امام فخر الاسلام علی بزدوی دا ډېر اوچت امام تر شو، دا د اصول فقه امام دا د فقه اصول د وضع کړی دی و دا شارح د پورا د مخشه کول د پورا د تایید و د تشریح د پورا د فخر الاسلام کول روړو فی اصول الفقه. فرمایلی دی علی بزدوی رحمت الله علیه په اصول فقه شه وکذا اثبات الید والوجه عندنا، و د غرنګ اثبات د ید و د وجه عندنا پنځ د میرا معلوم باصله، مولم د په مفهوم سره، و متشابه بوصفه و متشابه د په وصف سره. ولا يجوز ابطال الاصل، و نرو کېږي بتلول د اصل، یعنی هغه مفهوم څه ده چې عندنا معلوم باصله، مولم د استشای مولم ده مفهومه، دا مفهومه هو معلوم د پرای نائب فاعل شي چې مفهوم د ید و د نفس و د وجه دغه مولیم ده. ولا يجوز دغه نه جایز کېږي بتلاول د اصل عاجزی سره، داسې عاجزی چې د معرفت د وصف نه وي، نو وصف نه وي میژه زونین عاجز بلی درک وی معرفت ته پیژنګله د وصف د معرفت نه عاجزی په اقرار سره باطل کول د اصل نه ثابت کیږي. وانما ضلت المعتزله، او په تحقیق سره گمراه شل معتزله من هذا الوجه په دا طریقه، فانهم رد الاصل لجهلهم بالصفات، پس دی په سبب د جهل د دی په صفات خو هغه نه خو سړی جهل لري، عاجزی وزنه کوي د پیدل نه، نو د صفات د نه پیدل په وجه سره دی
اصل یاد رات کو چې هغه مفهوم ده. بس صحیح.